قدرمندو اوریدونکو د هر قسم دینی کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ این سی ڈی سنٹر نشترآباد برسته مدینہ مسجد مس سکندر پورا چوک پشاور شہر د حنیف الله این قدرت الله دکان موبائل نمبر دے 0345 914 711 5 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک د مخلوق د هدایت لپاره پیغمبران را لېږلي دي هر یو پیغمبر د نبوت نه مخکې ګډې چیلې سرولي دي ګډې چیلې سرول چې چا کړي نه هغې ته پته لګي دا کار په ظاهره خو به آسان ښکاري خو آسان نه دی ګډې چیلې پوهېږي نه او د رمې نه جدا کېږي یوه یوه ځان له کېدل غواړي و سرونکې بنده هغه ورپسې کوشش کوي او یو ځای کوي چې جدا نشي ځکه چې کومه ګډه چیلې د رمې نه جدا شوله د مالک کور ته هغه بیا نه راځي هغه د شرمخانو خوراک شي نو مالک پې پوهېږي که د رمې نه جدا کېږي نو د شرمخانو خوراک ته جوړېږي خو دا ګډه چیلې په خپله نه پوهېږي چې زه خو بیا د شرمخانو خوراک کېږم دې ګڼې سره نه ده به ځان له به څه ترقي وکړم څه ښه خوراک به وکړم نو په لالچ کې لاړ شي ګډه چیله بیا د کور ته واپس نشي راتلی موسی علیہ السلام چیلې سرولې یو چیلې جدا شوله او تښتېدله نو موسی علیہ السلام ورپسې شو چې راواړئ خو چیلې منډه ډېره تیزه وي نو په دې غټو غټو غنو په جاړو باندې ټوپ به وو او موسی علیہ السلام ورپسې ګړندې روانو په هغې غنو جاړو باندې موسی علیہ السلام هم ورته ډېرې منډه چې ووالې اخر کې چیلې ستړې شوه ستړې شوله نو ودرېده موسی علیہ السلام راونیوله خو د غنو ډکه وه د ټول بدن کې غنې تلې وې او د موسی علیہ السلام بدن هم د غنو ډکو نو اولې د چیلې د بدن نه یو غنه وویسته وروسته د خپلو لاسو خپو نه غنې وویستلې او بیا دې چیلې ته وې چیلې
که په موسی د رحم نه راته نو په ځان خو به د رحم کړو ټول بدن د سوریش شو. په موسی د رحم به نه کو خو په ځان خو به د رحم کړ. وی په کوه تور چې کله پیغمبري ورکړی کېده نو ورته الله ور یاد کړل. وی موسی یاد دی چې چیلې ده نه تښتېدلی وه او ټوله دغه نو ډکه و بدن دې ډکو. اول دې د چیلې د بدن غني سي رستو ددن وی د هغې په برکت مې نن پیغمبري درکړه پیغمبر مې کړې. نو هر پیغمبر ګډې چیلې چې سرولې دې کې الله ولا ټریننګ ورکو چې صبر به کې ګډه چیلې نه پوهېږي خو ته پوهېږي ته صبر کوه. نو زموږ پیغمبر علیه السلام هم ګډه چیلې سرولې دي. نو ګډه چیلو ته خو به ډېر صبر کې خو د امت ته بې انتها صبر کړی دی ځکه چې امت پیغمبر علیه السلام ډېر زیات کړولی دی. د خپل کور کسان به ورپسې شو په کاڼو به یې ویشته. تره خو د کور بندی ابولهب د پیغمبر علیه السلام تره چې کوم ځای به واعظ او نصیحت کو نو ورپسې به روان وي دا لیونی دی او د ده خبرې ته غوږ مه ږدئ او په کاڼو به یې ویشته. پیغمبر علیه السلام د دې خبرې پروا نه کوله چې دا دې مې په کاڼو ولي دا دې راته لیونی ولي وي. خپل کار به کو واعظ او نصیحت به کو. په مزه مزه خلک اسلام کې داخلېدل. قریشو فکر وکړ چې دا په مزه مزه داخليږي اسلام کې دا به هم ډېر شي نو بیا به څه کوو. نو چې کم خلک به مسلمانېدل نه هغوی ته به نقصان رسو. پیغمبر علیه السلام خو به چیړو خو نوي مسلمانان به دومره زیات تنګول چې واپس شي د اسلام نه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د خپل ناست د عزت په ځای باندې خباب رضی الله تعالی عنہ کینو. خباب هم غلام هم چې په اوچت ځای کینو د عزت په ځای باندې نو ته خبابا دا ډېر د عزت مقام دی او په دې باندې ما تکینولې ستانه زیات بل مستحق د دې نه ښکارېده بغیر د بلال نه ځکه بلال ډېره سختي تېره کړې ده. نو خباب رضی الله تعالی عنہ ورته وی ما چې کومه سختي تېره کړې نو بلال هغه عمره نه ده تېره کړې ما ډېره تېره کړې ده ځکه چې د بلال حمایت دپاره خو څوکو زما د حمایت یو قسم نو او زه خپلو نیکانو په سرو سروټ کوسم لولم شا مې په هغې ولګې نو یو ظالم راغی په سینې یې رانه خپه کېښوده چې خوځېدی نه شي نو تر هغې زه په هغې اور پروت وم چې زما د بدن چربي ووتله او د انګار هغه اور پې قلار شو هغې پورې په ما خپې ایښې وې زه پرېښودم نه سینه پورته نه شي شا مې لګېدلی په اور چې پورته نه شم او بیا کمیس اوچت کړ نو شاته غوښې ټولې سوځېدلې وې او ډوکو کې دننه دننه قوتې جوړ شوي. خباب ته وی بېشکه ستا مقام اوچت ته تا سختي ډېره تېره کړې ده. په دې دومره سختو کې به چې کوم یو ځل مسلمان شو هغه به د مسلمانۍ نه اوړېده نه. تکلیفونه بې انتها شو. نو پیغمبر علیہ السلام دې سختو تکلیفونو ته وکتل. صحابه کرام په دې سختو باندې رضا دي خو صرف خفقان به په دې چې من د الله عبادت ته پرېږدی عبادت کو په اورم سوځوی خو عبادت نه خو مه منې کوئ نو په دې به ورته خفقان راته چې عبادت ته یې نه پرېښودی. نو دې سختو تکلیفونو ته پیغمبر علیه السلام چې وکتل ملګرو ته یې خواره شئ هجرت وکړئ خواره شئ. نو صحابه کرام تپوس وایي کوم خوا خواره شو چېرته
نو د حبشو طرف ته اشاره ورته وکړله. نو 15 کال د نبوتو 11 نارینا او 6 زنانا د مکې مکرمه نه حبشو طرف ته روان شو. سمندر غاړه ته چې ورسېدل تجارتی کشته 2 تیارې ولاړې وې چې څنګه دوی ورسېدل او आवाज یې وکړ هغوی ته راځي. په 2 کشتو کې دا کسان کېنول او 15 روپۍ ته واغشته. 15 روپۍ باندې بي روان کړ. د مکې خلکو ته پته ولګېدله چې صحابه کرامو خو هجرت کړی دی. سمدستي ورپسې را روان شو او چې جدې ته را ورسېدل سمندر غاړې ته وی کتل کشتۍ روانې شوې وي دقسې واپس راغلی خو د لاس ووته. دې کسانو 4 میاشتې حبشو کې تېرې کړلې نجاشي بادشاه سره او بیا هغه ځای کې چا خبر خور کړ چې د مکې کافران ټول مسلمانان شو او چې دا خبر خور شو نو بیا را روان شو چې کلی کې اوس خیر خیریت دلال بشو او چې ورسېد دا خبره د دروغ وه. د مکې کافران بیا هم کافرانو راغلي ډېر په سختۍ کې بیا رالل. بیا د مکې د ظالمانو په لاس کې رالل ظلمونه پې شروع شو. یو ځل بیا پیغمبر علیه السلام ملګرو ته د هجرت اجازت ورکړ. نو بیا 80 کسان سړي او 19 زنانا هجرت لپاره تیار شو. داسې پټ پټ لاړل ښکاره تللی نه شو. او بیا د قریشو غوږونو ته خبر ورسېد چې مسلمانان خو ګڼ تعداد کې لاړل. وی په قلار برانه کینی نه به کینی په قلار. نو قریشو یو وفد تیار کړ او تحفې تحائف ډالې دې ورکړې. وی حبشو ته چې لاړ شي د بادشاہ چې کم وزیران دي اول هغه ماړه کې هغوی له تحفې تحائف ورکې. نو دوی خپل هم نوا جوړ کې د هغوی رای د هغوی زړونه قابو کې بیا د هغې نه پس بادشاہ له ورشي. نو چې بادشاہ له ورشي وزیران یې ټول ستاسو په طرفي دا کسان به تړلې واپس مکې ته راولې. دوی لاړل. عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ دغه وخت کې د کافرو سردار جوړ شوی دی د وفد مشر شو. د بادشاہ وزیران یې ماړه کړل. ښه تحفې تحائف یې ورکړل. هغوی ته بلکل چې ته څه وایې نو هغه به کېږي. وی بادشاہ ته به دا ووایې چې زمونږ د مکې مکرمې نه کم بې وقوفان راغلي دي نو دوی سره باس مه کوه خبرې به نه کوې او به دقسې وتړه موږ له راکړه چې واپس یې بوځو. بې وقوفه خلک دي خپل دین یې هم پرېښی دی خو ستا دین یې هم قبول کړی نه دی عیسایت. وزیرانو یې بلکل دغسې به کوو. بادشاہ له ور ورسېدل. وزیران امیران ټول د کافرو مرګرتیا کوي او د بادشاہ په زړه کې الله خبره واچوله چې دا مسافر راغلی دی د مکې مکرمې زما وطن کې امن حاصل کړی دی او زه د دوی نه تپوس پوښتنه نه کوم او تاسو له درکوم نو دا انصاف نه دی. دا کار نه کېږي. زه به تپوس کوم. نو صحابه کرامو پسې سوال جواب وکړ. هغوی یې راوغوښتل. دا کافر ولې وایي چې د دې صحابه کرامو نه تپوس پوښتنه مه کوه داسې راکړه
وی دوی ته پته وه چې دا صحابه کرام په حق دي او د دوی په خبرو کې الله اثر اچولی دی چې څنګه دوی خبره وکړي د بادشاه زړه ته فورا ورپرېوځي بیا خو یې موږ له نه راکوي نو د دې وجې ورته چې خبرو ته به یې نه پرېږدی او موږ له به یې راکوي بادشاه یې بې خبرو یې نه در کومه صحابه کرام یې حاضر کړل د هغوی سره خبرې اترې وکړلې جعفر رضی اللہ تعالی عنہ د علی رضی اللہ تعالی عنہ رور دی د پیغمبر علیہ السلام د ترزوی دی خبرو تور مخ کې شو اول خو چې دربار ته ورغی نو سلام یې وکړ د بادشاہ چې کوم درباریان خلک و هغوی ورته وکتل نو خپه شو غصه شو وی بادشاہ ته چې راغلی نو سجده دې ولې ونه کړه او یې خپله بادشاہ م ورته چې سجده دې ولې ونه کړه وی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی من خپل الله منې کړي یو د غیر الله د سجدې نه نو من غیر الله ته سجده نه کوو او من چې خپل پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ شنو دقه سه سلام کو څنګه چې تا ته مو کو او من مسلمانان چې خپل کې یو بل سره مخامخ شو دقه سه سلام کو او په جنت کې به دقه سه سلامونه جنتیان یو بل ته کوي او فرشتي به هم کوي نو موږ د جنت سلام په دنیا کې رایج کړی دی او د الله نه غیر بل چا ته سجدې نه کوو بیا ورته ویل وی ستاسو د علاقې را وفد راغلی دی جرګه دوی وی چې تاسو خپل د پلار نیکه دین پرېښی دی او عیسایت هم نه دی خپل کړی تاسو کم دین خپل کړی دی نو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ورته ویل اے بادشاہ موږ ناپوه یو د بوتانو عبادت بم کو په خپل لاس بم تراشلی بوتان تیار کړه هغې ته بم سجدې کولې ونو بوټو ته بم سجدې کولې د حرام او د حلال تمیز هم نو کړې د خپلولۍ خیال هم نو ساتلې د ګاون خیال هم نو ساتلې مردارې بم خوړلې الله په من کې پیغمبر پیدا کړ چې په حسب او په نسب او په قام قبیله من ته ډېر ښه معلوم دی چې ښه دی هغه موږ د یو الله عبادت ته راوبللو د صلې رحمۍ او د رشتهدارۍ تعلیم یې راکړ د حرامو نه خبر کړو د حلالو نه خبر کړو ښکلي اخلاق یې راته وښول موږ د دغه یو الله عبادت کوو د بوتانو نم نفرت تی د بوت عبادت نکو ومنگ دا یو اللہ عبادت کو او زمنگ دا علاقے دا خلق دا یو اللہ عبادت تا منگ نپریگلی نو قسم قسم تکلیفون راتا را رسی او دا اللہ عبادت تم پریگدی نا منگ دا دغ خلقونا تنگشویو او ستا وطن تراغلی دلتم امن حاصل کړی دی امیدم دار چې په دې دی کې په موږ به هیڅوک ظلم نه کوي بس د دې وجې نه دلته راغلي وی بیا ورته بادشاه وویل چې تاسو کې دا کم بنده د پیغمبرۍ دعوه کوي او په ده باندې څه نازلېږي نو څه دې یاد دي وی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ناغت ما توروا وی دا سورت مریم آیاتون ورطا تلاوت کرل سورت مریم وی پدے که دا عیسیٰ علیہ السلام بیانو وی چیغے ووری دل نو نجاشی بادشاہ پا جغاشو او پا دربار کے چه سمر خلقو ناغی طول اجرل
وی دومره زیاتې وجړل چې نجاشي بادشاہ ګیره په اوښ کو لمده شوه. نجاشي بادشاہ عیسائی او ښکلې ګیره غټه غټه پرېښې وه او دونه وجړل چې د هغه ګیره په اوښ کو لمده شوله. ګیره ټولو پیغمبرانو پرېښې ده او ټولو د دنیا کې نیکانو خلکو پرېښې ده. صحابه کرامو ګیره پرېښې ده، تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام. بلکې د مسلمانانو تاریخ که وکتل شي نو د 1857 عیسوي کال پورې ټوله دنیا کې یو مسلمان ګیره نه ده خریدې. 1857 کې په هندوستان باندې د انګریزانو مکمل حکومت راغی، مسلمانانو جنگ ازادي کول، هغې ورته غدر وي، دوی ورته ازادۍ جنگ وي، خو هغې کې کافر غالب شو. او هغې نه پس بیا مسلمانانو ورو ورو ګیرې خریل شروع کړل او ځان نه انګریزان جوړ کړل. ګیره د تمامو پیغمبرانو طریقه ده. عربو بم ګیرې نه خریلې. نو د نجاشي بادشاہ ګڼه ګیره وه او په اوښ کو لمده شوله او بیا ویل دا هغه کلام دی چې دقسې کلام عیسی علیه السلام سره هم او دا رڼا او دغه رڼا د عیسی علیه السلام رڼا او دا رڼا د پیغمبر علیه السلام رڼا د یو شمدان نه دوه رڼاګانې راوتلي دي. نو دا د الله د طرف نه دي. او بیا د قریشو وفد هغې دقسې نامراد وشړه. عمر ابن عاص خپل بل ملګري ته وایي سبا بادشاہ سره بیا ملاویږم او داسې خبره به ورته کومه چې دا راغلي مسلمانان به تس نس کي. بل ملګري ورته نه داسې مه کوه، آخر زمونږ د علاقې خلک دي، زمونږ رشته دار دي، څوم شو چې مذهب یې رانه جدا دي، زمونږ خلک دي، ولې په بادشاہ تس نس کې؟ خو دې نه منې کېده او په سبا له بیا بادشاہ سره ملو شو. نجاشي بادشاہ ته وایي دا نوې خلک چې تاله راغلي دي تا یې پرون مرسته کړې ده، دا خلک د عیسی علیه السلام په حق کې ګستاخي کوي، بے ادبي کوي، کني رایې غواړه اوس به درته پته ولګي. وی بادشاہ بیا مسلمانان راوغوښتل. یہ صحابه کرام یو بل ته چې څه به وایو سړی خو عیسائی دی، بادشاہ عیسائی دی، څه به وایو؟ وی څه چې موږ ته د الله رسول ویلي دی همغه به وایو، ذره بر کمې زیاتې به نه کوو. چې بادشاہ ته مخامخ شو، ما ته تپوس کوي د عیسی علیه السلام باره کې څه وایې؟ وی د عیسی علیه السلام باره کې هغه خبره کوو چې کوم موږ ته محمد رسول الله ویلي ده صلی الله علیه وسلم. موږ وایو عیسی علیه السلام د الله بنده دی، د الله رسول دی، الله ولا قدر عزت ډېر ورکړی دی، نه خدای دی او نه د خدای زوی دی. وی بادشاہ بے شک وی د دربار د خلکو تندی روان شو چې دا هم څه ووایي. بادشاہ د هغوی په طرف دی چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله رسول دی، خدای نه دی، د خدای زوی نه دی. وی د خلکو تندي چې روان شو، وی بادشاہ ورته وویل وی دا مسلمانان چې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي نو د ځمکې نه یو خس یې راوچت کړ. وی د دوی د دې وینا نه د دې خس په مقدار عیسی علیه السلام زیاتی نه منم. مسلمانان چې څه وایي بالکل ټیک وایي، د الله بنده دی او د الله رسول دی او قابل احترام دی، نه خدای دی او نه د خدای زوی دی. او دی وفد ته وی چې واپس شه زما د وطن نه ځې. وی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ
بادشاہ ته وویل وی بادشاہ زمن په باره کې دوی نه تپوس وکړه دوی ته ووایه چې موږ د عربو نه د مکې نه دلته راغلي یو نو موږ ستاسو غلامان یو چې د نیکانو نه راتښتېدلي یو که موږ د دوی غلامان یو نو موږ ورته واپس کا وی بادشاہ تپوس وکړ عمر ابن عاص ته نه وی دا ستاسو غلامان دی وی نه صاحبه دا خو اصیل خلق دی شریف خلق دی احرار دی شریف خلق دی وی دویم تپوس دوی نو که چې موږ د دوی علاقه کې ناحق قتل کړی او موږ دلته راغلي یو که چېرې موږ ناحق قتل کړي د مقتول وارثانو ته واپس کا تپوس یې وکړ عمر ابن عاص ورته وایي نه بلکل یو ساس کې وینه نه ده توی کړې دوی قتل نه دی کړی وی دریم تپوس ته وکړه موږ د دغې خلکو نه چې ته مال اخیستی دی او دلته راتښتېدلي یو که د مال مطالبه چې په موقع وله اوس ورکو وی نه د چا نه یو پیسه هم نه ده اخیستې ای بادشاہ د دوی تحفې تحائف ډالۍ ټولې واپس کړلې او ورته یې مال الله بادشاهي بې رشوته راکړې ده په رشوت یې نه ده راکړې او ستاسو رشوت نه اخلم خپلې تحفې تحائف ډالۍ م واپس کړې او دا کسان به زما په ځای کې وي او مسلمانانو ته وي که د سرو زرو غر چا راکړ تاسو ته به هېڅوک نقصان نشي رسولی مال په عوض کې د سرو زرو غر راکوي نه قبلوم او ستاسو په امن اوسېدل دلته ما ته قبول دي اوسېږئ چې کومې پورې م خوښئ په امن باندې دې ځای کې اوسېږئ او ما له الله بادشاهي بې رشوته راکړې ده بې رشوته دې خبره کې یو قصه پته پرته ده عائشی بی بی نه چا تپوس کړی دی نجاشي بادشاہ وایي چې ماله بې رشوته حکومت الله راکړ د دې څه مطلب دی عائشه بی بی فرمایي وی د دې نجاشي بادشاہ پلارو د حبشو بادشاہ او بس دا یو زوی او نور بچی نو او د بادشاہ یو ورور چې 12 زامن وی قوم دا خیال وکړ چې دا بادشاہ مړ شي نو خو یو زوی دی نو دی به مړ شي نو دا حکومت به ډېره موده ونه چلېږي نو ښه به دی چې دی بدل کړو د ده په ځای دا رور راولو او چې بیا رور یې مړ کېږي نو 12 زامن یې ډېره موده به حکومت د دوی کور کې پاتې شي نو د دې نجاشي بادشاہ پلار قوم قتل کړ او د هغه رور یې د هغه په ځای باندې بادشاہ کړ نو دا نجاشي ورکوټ و تر سره به یو ځای و حکومت به چلېده خو چې د حکومت څومره کارونه به کېدل نو دې نجاشي چې ورکوټ و ده په هغې کې مداخلت لره مشورې به یې ورکولې کار به صحیح روان و موده تېره شوله او دا هلک زلمی شو چې زلمی شو نو د قوم سره بیا فکر پیدا شو چې اسنه دا زلمی د پلار بدل واخلي نو ښه به دا وي چې دی قتل کو دی لرې کو وی بادشاه له ورغلل او ورته چې دا ورواره د نجاشي دی دی قتلول غواړي وجنو یې نو هغه ورته یې پلارم وله مړ کړ نو اوس به دې مړ کې نو زه د ده د وجلو اجازت نشم کولی البته که په تاسو ښه نه لګي نو زه به د ځان نه جدا کړم د حکومت کار کې به مداخلت نه کړي زه به یې لرې کړم بس هغوی ورته زه دومره وکړه چې دې د ځان نه لرې کړه من ته یې حواله کړه چې نه وژنې بس ټیک شوله وایي بادشاه ورواره د ځان نه جدا کړ چې قوم له ورکړ نو هغوی چې ته یو تاجر سره خبر وکړو په 600 روپۍ پې خرڅ کړو د نجاشي بادشاه خرڅ کړو وایي چې دې یې خرڅ کړو تاجر ځان سره بوته د شپې له په بادشاه تندر راپرېوته او مړ شو
حبشو بادشاہ مر شو. 12 زامن اشته خو یوم پکې د حکومت اهل نو. وی قوم سره فکر شو چې بادشاہ خو مر شو، زامنو کې یو قسم د حکومت لایق لري، اوس بسکو. وی بیا مشوره شو چې نجاشی او غیار دی، د بادشاہ لایق دی. وی علی په تاجرم خرڅ کړي، ګرځه په منډه کې را پیدا کې چې واپس راوړو. وی منډه ترلې شروع شولې. تاجر چې ارزه ته رسیدلو نجاشی ته راوستو او په تختې کې نو. په سباله تاجر راغی د ما 600 روپے. وی نجاشی هغه پیسې هغه ته حواله کړې. وی دا ما ته حکومت بے رشوت الله را کړې دی. دې اوږدې قصې ته پکې اشاره وا. وی مال الله حکومت را کړې دی بغیر د رشوت نه. زه رشوت سکوم مسلمانان چیړم نه. مسلمانانو ته په امن د اوسېدو اجازت ورکو. موده تېرېدله، 15 کاله تېر شو. پیغمبر علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت کړی دی. وی د هغه ځای نه دغه صحابه کرام بیا مدینه منورې ته راتلل واپس. نو نجاشی بادشاہ دغه کسانو لا د واپس راتلو د کرې انتظام هم وکړ او تحفه تحائف ولهم ورکړل. او جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیویل ویستا او ستا مرګرو چې زما په وطن کې په کومه طریقه جون تیر کړی دی، نو ټول حال پیغمبر علیہ السلام ته به ووایې او ورته چې ما ته دعا وکړي. وی دا وفد دا جرګه مدینه منورې ته راورسېدله او دغه وخت کې د خیبر علاقه فتح شوې وه. وی جعفر چې راغی پیغمبر علیہ السلام د ډېرې خوشحالۍ نه فوراً ورپاسېد. دغه وخت کې کمیس نه اغوستی، د ګرمۍ د وجې کمیس پیغمبر علیہ السلام لر کړو. او چې جعفر یې ولید نو دقسې ورته رغاړه وته په تندي ښکل که. وی نه پوهېږم چې د خیبر په فتح ډېر خوشحاله یم که ستا په راتلو ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله وی. بیا جعفر رضی الله تعالی عنہ ناستو او پیغمبر علیہ السلام ته د نجاشی بادشاہ صفتونه بیانول چې موږ سره دا ښېګړه کړې ده، دا ښېګړه کړې ده. ټولې ښېګړې بیان کړلې. د نجاشی سړی ام ناستو. وی بیا وی چې دعا وکړه. وی پیغمبر علیہ السلام 3 ځله وفرمایل چې یا الله نجاشی بادشاہ وبخې، مغفرت ورته نصیب کړي. 3 ځله دعا وکړه او ټول صحابه کرامو په امین ویلي دي. نجاشی د پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات نه دی شوی او غایبانه ایمان راوړی دی. او دا نجاشی چې کله وفات شو دته جنازه پیغمبر علیہ السلام په مدینه منوره کې کړې ده. عجیبه جنازه وه. چې کله دی وفات شنو الله په وحی باندې پیغمبر علیہ السلام ته خبر ورکړ. هغه وخت خو ټلیفون وغیره نو، چې هغه نه ټلیفون شو چې وفات شو. وحی اوشله نجاشی وفات شو. مسجد نبوی کې پیغمبر علیہ السلام صحابه ته اعلان وکړ او بیا د مسجد نه بهر را اوتل. جنازګاه مسجد پورې نږدې جوړه کړې وه. هغه جنازګاه کې ودرېدل، صفونه تیار شو او د نجاشی بادشاہ جنازه پیغمبر علیہ السلام وکړه. دا غایبانه جنازه وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غایبانه جنازه نه ده. زمونږ مذهب کې غایبانه جنازه نشته. وی د نجاشی کټ پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کارېده، نو دې ته خو غایب نه وي. د جنازې کټ مخامخ پیغمبر علیہ السلام ته ښکارېده. چې پیغمبر علیہ السلام لیدو
دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده د نجاشی بادشاہ کرامت ته بعد الوفات چې پیغمبر علیہ السلام جنازه ویني او جنازه په وکړه او دا دغه خصوصیت هم دي کني بشمیر صحابه کرام بهر وطنونو کې وفات شوي دي د یو غایبانه جنازه پیغمبر علیہ السلام نه کړې د نجاشی کړې ده او د دې نجاشی بادشاہ د قبر نبا د نور شغلې خطې ډېرې مودې پورې شغلې ته خطلې بخاری کې او داسې نور د احادیثو د کتابونو کې لیکلي دي باب نور یرا من قبر النجاشی نور ښکاره کېږي د نجاشی د قبر نه د کرامت د بعد الوفات ته د پیغمبر علیہ السلام و تدریز اللہ دعاو کچی اللہ نجاشی بادشاہ او بخی او بیا دا غمر گره چی حبشو تا رخصتی ده نو جعفر رضی اللہ تعالی نو اغت اسوئی چی دیده که دا پیغمبر علیہ السلام ستاسو پبارکی دزړه کما رائے دا اغتا اولی دلا چې پیغمبر علیہ السلام ته څومره دعاګانې کوي صحابه کرام څومره خوشاله دي نو دا ټول حال به اوس نجاشی بادشاہ ته وي پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرامو دا دین خور کړی ډېر سختۍ تکلیفونه برداشت کړی دي او موږ ته په اسانه راغلی دی قدر هغه خلکو سره من بے قدر یو بے قدر تراغل لري خدای دې موږ هم قدرمن کی چې د خپل دین اسلام قدر کوو په دې باندې د قربانۍ کې هر وخت ضرورت راشي چې موږ قربانۍ ته تیار یو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدائے دین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر ہمارے ہاں قرات نعت علماء کرام کی تقاریر اور تبلیغی بزرگوں کے بیانات کی کیسٹیں دستیاب ہیں پتہ نشتر آباد براستہ مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیغمبر علیہ السلام دے تمام مخلوق دا پارا اللہ پاک رحمت را لے گلی دی خوش قسمت خلقو دا دے رحمت قدرو کو اللہ وللو یا برخا ورکللا بد نصیب خلق
د دې لوی رحمت نه محروم پاتې شو. د مکې مکرمه خلق د پیغمبر علیہ السلام مخالفو، هر وخت په هر ځای کې هر قسمه تکلیفونه پیغمبر علیہ السلام ته رسول. داسې حالاتو کې چې کم خلق به مسلمانان شو نو بیا به هغوی ته هم تکلیفونه رسول. د بهر علاقونه چې کم خلق به راتلل هغوی به هم یرول، تکلیف به ورکو چې مسلمانان نشي. داسې د تکلیفونو زمانه تېرېده. پیغمبر علیہ السلام ډېر تنگ شو د مکې د خلکو نه. زورور او بدماشان خلک وو، پیغمبر علیہ السلام یې تنگ کړ. ابو جهل په خپل ځای باندې به زور زیاتې کو. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ دیم زورور. یو ورځ پیغمبر علیہ السلام دعا وکړه، وی یا الله عمر ابن خطاب او عمر ابن هشام دې دوه کې را لیو مسلمان کو دا دین په مضبوط کا. عمر ابن هشام ابو جهل لی، وی یا اللہ ابو جهل مسلمان کا دین اسلام پہ مضبوط کا، یا عمر ابن خطاب مسلمان کو دین پہ مضبوط کا. دے دو کرا لیو مسلمان کا. لگ وقت تیر شو، دا وحی پا ذریعہ بانے و تکشف اشو کہ ابو جہل نہ مسلمانی گی. وی بیا دعاو کا چی یا اللہ عمر ابن خطاب خاص در نغوارم چی دیر علی مسلمان کا، خاص داغن میں واش اندائیور علی مسلمان. او تدبان دین اسلام لا تائید و قوت ورکا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخپل باندې فرمائی وی ابو جہل یوزل اعلان اکو کچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کو سر روڑو زبسل اخان ولا ورکم. ویدا خبر چی ما ترور سر زور پسی ورلم ابو جہل تنوی چی تا اعلان کرده وی او ما دا اعلان کری. وی ما وطی چی تب زیمواری خامخابت تور کے سلو خان. وی او وی ما وطی چی دا دی زو پسلالم زب سر روڑم. پیغمبر علیہ السلام پسیدم و زب سر روڑم. سلو خان برا کے یہ خبر میں کلک اکڑا. وی تورا میں واغشتا و پیغمبر علیہ السلام پسی روان شما. غرمرا اوزے کے گن کسان دی او سخی رانی ولی سخی علالی. ویزا چی ورورا سے میں چی دا گن رسنے وی چی دا سخی علالی. و امی لیدل چی سخی رانی ولی دا خود سخی دا خیٹنا آواز رازی. یا آل زریح امر نجیح رجل فسیح. اے آل زریح یو دیر کامیاب کار دے امر نجیح. اور رجل فسیح یو فسیح و بلیغ سڑے دے او اغبلن ورکی دعوت ورکی. دی خبرتا چے شہادت اکر دے خبر چے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا دے خبر شہادت دا پارا دا سڑی چرین بلن ورکی دعوت ورکی. وی دا سخی لگیلن آواز راوتا او اماز رکیوی چے دا ماتا وی دا خبر اماتا کی
یو سړی د هغه د کلمې طرف ته دعوت ورکوي ته راشه دا ډېر کامیاب کار دی وایي سره ده دی چې دا اواز ما د سخي د خېټې اورېدلی دی او وړکې وایم چې ما ته وایي خو بیا مې پې پروا ونه کړله توره په لاس غوسه کې روانو یو سړی والا راغې مخې له وی عمره په دې غرمه کې څه کېده ګرمي د غرمه ده نو دی ورته وی د محمد سر روړم دی له روان یم صلی الله علیه وسلم نو هغه ورته ویل وی ته د محمد سر پسې دی د خپل خور فاطمه تپوس وکړه د خپل اوخي تپوس وکړه هغوی په ایمان راوړی دی ملګري شوي دی ورته تم بېدینه شوي صحابي به دوی بېدینه ته وي وی تم بېدینه وي زما خبره پرېږده ورشه د خور تپوس وکړه سړی غصه شو او پیغمبر علیه السلام یې په ځای پرېښوده او د خپل خور کور ته لاړه چې کوڅې له ورغې دغه وخت کې په کور کې هغوی ناست دي او سبق وایي د قرآن شریف سبق زوتی خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خور او اوخی تا قرآن خو ورطا کیر پا اندازہ غوی پوئی شو نو خباب رضی اللہ تعالی عنہ پا کور کے پٹ شو چتلال غیب شو خور ورطا ورلری کر چه ورغی نو دیو تایز خبر شویم چه تاسو صحابی شوی بیدین شوی او دی خبر سره سمدستی پا اوخی گزارو کر ویو اور آوینو خور خلاصی دا پار رامخ کے شلا پاغیم گزارو کر او دی خو پالوان لے خور خلاصی نشی کولی خو کوشش کئی او داغه په مخې داسې گزار کړی چې په مخې وینه روانه شوه د مخ سرمن په سپېړه شلېدلې ده او وینې روانې شوه نو خور ورته وایي عمره ته د خطاب زوی او زه د خطاب لور یم او زمونږ په وینه کې د پیغمبر علیه السلام محبت ورننوتې وي من په پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑوی و زمن دا بدن قطره قطره شی من دا پیغمبر علیہ السلام نا اخواکی گنا زمن دا خپل ایمان نا واپس کی گنا بیدین نا منگا اس دیندار شو منگا مسلمانان شو ویتبا دا خطاب زوی خوزه دا خطاب لور یمان ویدا پوینو سر مخت چی دا سو کتنل سره لگ ملامت شو دا خو می خور دا و دا سی می اولا چی پا مخی وینی روانی دی بیاوتی دا تاسو سوی دا چی سموین دا ما توخه اوتی نا تا پلیت پاک نہیں تا تا نخیمه دے وقت کے خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ چه پکور کے پٹو ناغر اخکارا شو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ توئی شاید چه دا پیغمبر علیہ السلام دعاستا پا حق کی قبول شویدہ قورته وی ما توخه هغه ورق را توخه چې تاسو دا غینه تلاوت کو وی ته وعده وکړه چې ته به بې ادبي نه کوې وی نه کوم بې ادبي وی ښه اودس وکړه یا غسل وکړه ځکه دا قرآن دی او الله فرمایي لا یمسه الا المطهرون دې له به ګوتې نه ووړي مګر هغه کس چې پاک وي
بیا دسه کې بلاس نه وروړي او دسه وکړي غسل وکړي او بیا دې په کاغذ لیکلي قرآن را مخ کې کړ د سورۃ طه آیاتونه لومبني وېدا تلاوت چې وکړو فورا د ویل چې دا ډېر خوندور کلام دی ډېر مزیدار او ډېر اعلی کلام دی نو خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ بیا زلو کو بیا را مخ کې شو وی عمر استا په حق کې پیغمبر علیہ السلام دعا کړو چې خدای عمر ابن خطاب مسلمان کی جړغول شو ته خبابا ما پیغمبر علیہ السلام لبوده چې مسلمان کی وسو اور سره شو پیغمبر علیہ السلام په دغه وخت کې د ارقم صحابي په کور کې بیت الله سره نږدې صفا مروه د صفا سره نږدې د ارقم صحابي کورو نو دغه کور کې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام راجمع شوي او د لارې ورې زنځیر کړو بندو نو خباب رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ دواړه کوڅې ته ورسېدل ورې اوټکو دنه خلق پوي شو چې عمر دی صحابه کرام غریبانان او ورېدل دې خوراغ زور ور دی اوس برا سره چل کوي لکسات خاموش د پیغمبر علیہ السلام تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه ورلره کې ورته که عمر په بد خیال باندې راغلی موږ به اوس قابو کوو او دې خپل غلط خیال پوره کېدو ته نه پرېږدو او که په نیکه اراده راغلی راضي دي پیغمبر علیہ السلام اجازه ته ورلره کې حمزه رضی الله تعالی عنہ را پاسېد او ورې لرې کړ او پیغمبر علیہ السلام ورمخ کې شو او دې ګریوان نه ونیو خټینګي ونی او راسي چکی ورک و عمره اوس پورې لا سم شي نه مسلمان شه وی غریب باندې لرزان راغډیر پهلوانو خو پیغمبر علیہ السلام پهلوانی خو بل شان پیوا پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک د سلور زرو پهلوانانو طاقت ورکړو او چې لګریوان ونی چکی ورک نو مسلمان شه پلرزان شو وی مسلمان دول راغلی مسلمان نکا وی دا کلمه ویلو مسلمان شو او صحابه کرام دا دیر خوشحالین اللہ اکبر چغوالا اللہ پاک دی مسلمان کو او پدبان قوت صحابه کرام تا حاصل شو وی اوسا پورن پٹ پٹ منز کا اوسا راجع پا حرم کے خکارا منز کا وی اوس دے بہر رہوتا وی داسی او سڑے پکار دی چی اغا پا خبر خورولو کی دیر زیاد مشہوری چی دما دا مسلمانے خبر اغا توشی او دا خبر خورکی چی بہر راغنو منصور نمی سڑو هغه ویلی رو پا دیک کار کی هغه تکڑو وی منصورا ما تا پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑو هغه تی ختم صحابی شوی تم بیدین شوی بیدین نوی مسلمان شما او پا پیغمبر علیہ السلام بی ایمان روڑو وی هغه پا خبر خورولو که دمر چالاک و تکڑا وی ډیر پتاده پاسې وی صادر هم پسر نکو پسې راکې شو منډه کړه حرم شریف کې کافران را جمع هغه له आवाज ورکړ وی عمر بی دین شو عمر بی دین شو وی قریش حیران شو دا خو زمون د ډلې سره او دې وسوره پیغمبر علیه السلام ته نور خلق
دی چې به مسلمانان چې یو قسم یره به پرې راغله چې دا کافر به را سره اوس څه چل کوي. عمر پهلوان دی وی د اعلان وکړو وی خلک خبر شه عمر مسلمان شو او په فلانه لار باندې بزی کده چا څه غرض وي نو فلانه لار کې راته کېنه زه در روان یم په فلانه لار بزم. یو بل نوجوان دی چې د هغه عمر نوم دی دغه وخت کې مسلمان نه دی خو چې خبر شو چې عمر مسلمان شوی دی او خلک به له مخې له راځي رکاوټ به جوړېږي نو هغه په یو جوش کې راغی وی څوک چې عمر له مخې له راځي اول د عمر له یعنې ما له د مخې له راشي زه سره مقابله کوم ما نه پس د عمر له ځي. مرګرتیا کې بل کافر ورته الله ورمخکې کړ دغه وخت کې کافر بیا هغه وروسته مسلمان شو. یو بل د خپل وخت تکړه سړی و هغه وی څه چل دی وی عمر بېدینه شو وی څه چلو شو چې بېدینه شو صحابي شو خو یو لار ورته سمه نه ښکارې ده بله لار ورته سمه ښکاره شو په هغې روان شو څه چل شو په دې کې څه چې تاسو رکاوټ جوړېږئ ورته او هغه اعلان وکړ عمر له ما امن ورکړی دی لکه اوس وخت کې د یو علاقې لوی خاني او غیر فلاني زما سړی د څوک به ورته څه نه وایي نو بیا د ټولې علاقې خلک ورته څه نه وي د فلاني خان سړی دی فلانی خان ذموار شي داسې د خپلې زمانې یو تکړه سړی و عاص ابن وائل نومې و هغه اعلان وکړ عمر له ما امن ورکړي زما سړی دی. اصلا د عمر نه خلک یېرېدل خو چې دا تکړه خلکو ورسره اعلان وکړ نو نورم خبره مضبوطه شوله. اوس قریشو ته پته ولګېدله چې سړی خو زمونږ د لاسه لاړه د هغوی ملګری شو د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو ملګری شو اوس به څه کېږي. دغه وخت کې ټول خلک راجمع شو کافران میټینګ یې وکړی دی سیلاب مخه نیول غواړي. نو مشوره وشوله فیصله وشوله چې پیغمبر علیه السلام او د ده خاندان او کم چې ورسره پردي خلک مسلمانان شوي دي دې خلکو سره مکمل بایکاټ غم خادي به ورسره نه کوو کلي ولس به ورسره نه کوو اغشتل خرڅول به پرې نه کوو واده خادي به ورسره نه کوو یا به دوی د خپل دین نه اوړي یا به دقسې مري د لږې تندې به مري خو سودا به هم پرې نه خرڅوو غم خادي به م ورسره نه کوو او ورکړه راکړه به ورسره نه وي. وی پیغمبر علیه السلام او داغه قریشی خاندان بنو هاشم او بنی عبدالمطلب دا دو خاندان دي د پیغمبر علیه السلام. هاشم د پیغمبر علیه السلام نیکره ادا بنو مطلب د نیکه تربور دي د ترزوی دي د دو ترونو زامن دا یو دو خاندان دي نو دا دو خاندان ټول دا یو شو. په دې کې چې کوم مسلمانان دي غم د پیغمبر علیه السلام سره دي او کوم چې ایمان نه لري وروړي نو د خاندان په وجه غم د پیغمبر علیه السلام مرګري شو مسلمانان نه دي خو د پیغمبر علیه السلام مرګرتیا کې وته او چې کوم سره بهر خلک مسلمانانو دام شو نو د غرونو منځ کې یو کنډو دی یو میدانو هغه ځای ته لاړل د دغې نوم دی شعب ابي طالب یې په دقې کنډو کې دوی پراته او د مکې مکرمې خلکو ورسره بایکاټ وکړو. په دوی به لږه تنده راغلله نو د لږې د لاسه به وړو چغې والې جړل به او هغه چغې به مکې ته راتلې خلکو به اورېدې خو چا هم پرې پروا نه کوله.
پرې د لګې تندې به مړې شي. معاهده چې وشوله یو فیصله وشوه هغه په کاغذ ولیکله چې د پیغمبر علیه السلام خاندان سره به هیڅ څوک هم کلي ولس غم خادي نه کوي، ورکړه راکړه خرید و فروخت به نه کوي. او دا کاغذ چې ولیکه نو دی په بیت الله کې ځوړند که عامو خلکو ته وښود چې دې سره بیکار دی. دا الله قدرت وګوره، کم سړي چې لیکل وکړه د حق سړي ګوتې حق ساعت اوچې شولې شلې شوې، لاس یې اوچ شو، ګوتې شلې شوې. او 3 کاله د پیغمبر علیه السلام خاندان په دغه غرونو کې دقه شانتې بې اسرې پراته یو د الله اسره ده. صحابه کرام وایي وی د ډېرې لوږې د لاسه تنګ شو، د ونه پاڼې به م خوړې، او یو شپه د ډېرې لوږې نه را پاسېدلی ما مې په خپه مې څه لوند او یخ شی ولګي چې لوند هم دی او یخ هم دی. تیاره ده پوه شوی نه یم، خولې ته مې چولې څه شی خوړلی مې زه پې خبر هم نه یم، خو د ډېرې لوږې د لاسه ناشنا شی مې خولې ته واچو، خو مې خوړه لوندو او یخ ولګېد، خوړلی مې. یو صاحب وی د اوښ سرمن پرته وه، هغه مې په اوبو کې خوشته کړله او بیا مې وسوځوله، نو د هغې نه پس مې وټکوله، ایره مې کړه، نه مې تېره کړه، اوبه مې واپس اوس کړې. په داسې لږې تلې پیغمبر علیه السلام باندې تېرېدې، صحابه کرامو باندې تېرېدې. وی 3 کاله وشو د دې سختو چې 3 کاله وشو، نو پیغمبر علیه السلام ابو طالب ته وویل تره ته وی کاکاجي دې خلکو ته ووایه چې زه خو بیت الله ته درغلی نه یم، خو تاسو هغه کاغذ چې کوم لیکلي هغه لږ وګورئ. زه درغلی نه یم، خو زه د دې ځای نه درته وایم چې په هغې کې صرف د الله نوم به روغي، نور ټول لیکل وی نو خوړلي دي. ابو طالب خلکو ته وی د کافرو مشرانو ته وی موږ درغلی نه یو، خو تاسو هغه کاغذ وګورئ، زما واروي چې هغه وی نو خوړلی دي. هغوی چې لاړل په بیت الله کې دننه کاغذ پروت دی، ټول وی نو خوړلي، لیکل پکې یو هم نه دي پاتې، خو چې کوم ځای د الله نوم دی نو هغه روغ دی، نو ټول وی نو خوړلی دي. 3 کاله دا سختۍ تېرې شولې او کافر بیا په خپله ویده په دغه 3 کاله کې د لږې مړه نشو، نو اوس بیا په څه مړه کړو، خو زه راځي ګورو به ورسره په قلار به یې پرېږدونه مکې طرف ته بیا راوستله. دا دومره سخت پیغمبر علیه السلام تېرې کړي دي د دې دین دپاره، په سختو باندې دین موږ ته را رسېدلی دی، خو موږ سختۍ نه دي لیدلی. نو قدر یې هغه خلکو سره چې چا پې سختي برداشت کړې ده، او موږ به قدر له راغلی د خدای د موږ هم قدردان کړي چې د دین اسلام قدر کوو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.